ولې دا که دې خوړېږم داسې کې دا ما زه خپله لیدلی زه بیا څه کوم هر څه پکې د خدای ظالمه وایم دا مرغۍ موله بس دی که نه بس دی که نه نو زه خو اجازه مرغۍ مې نه ولم د جهاد په نیت یې ګرځوم وایي د جهاد په نیت اسینګه هغه داسې اوس که فرض کړې انډیا نه مرغۍ راوړي بې اجازته د دې ځای ټوپ دا ما خوږه ولم نه نو ماله چې اوس تندې ځمکې ته راولم که نه خو غټ سړی او په غټ طالبان خدای ظالمه وایم مرغۍ موله یو خو ګوره سپرلی دی بچو ورځې دي یو دروجه ګناه ده پکې ګناه ده پکې نو ما کومې مرغۍ چې خلغې به پې ولو که نه او بچی جهاد خبرې مه کوه ښه اوس یو ټک او درځه اوس هغه وخت نشته چې ته به لنده راکاږ یو دنیا بروانې مخکې رارسېدې ملک صاحب سره خبره وکړو چې کېږي بس پته نه لګي داجي چې دا خزانه سورۍ ده او که څنګه دا خو پروس کلن ویل خزانه ډکو بیا وایي سورۍ وه یا بچې خبر کېږه مو چې دې ملک څه شي کړي دي مخکې یو شی اوس بل شی دی اوس پکې دا خزانه پاتې ده چې دا څه شی دی بس ګور بل قسمت جنګ دی راځي بېروزګاره خو یې سیم کړو وایي تنور بند کړئ راځئ خدای پکې خیر وکړي چې کېږي بس راځو دې راځي په مازغو کې راځي چې زیوله مې بړاق نه وایي ښه یو خبر ته کومه ملک صاحب شته نه خو کیني ولته که نه خو ګورې په جلا کېږي به ته ریاکسل وکړه چې جاله بس راځي جلا خو زما خپل عادت دی ویې دونه څوک زناور نه ډبوي لکه څومره چې ته په ما په وړه وړه خبره باندې واخلي خبرې مه کوه کنته وجاړه چې جاړې به څنګه هلته ملک صاحب خزانه سورۍ ده خدای ظالمه یا د خدای ظالمه په قلا قلا به جاړه ځې ملک صاحب تاسو به جاړې ما ته بیا وایي چې رانجې دي خوړی چې دونه بدرنګه ګوره بچې یو خو بیمار یم مازغه مې ګورې کار نه کوي خو چې څه مې راته ووي هلته به ما ژاړم به په مزه راځه یو خبره ته کومه چې دې ملک صاحب بیا څه له راغوښتي وو پته نه لګي نو پته نه لګي چې ژاړې په ژړا شه په ژړا شه راسه مړه دې وراسه د دې بګو اوازونه ناس خو زه په اور کې ناسم به شپه شي نو بنګ بنګ به شروع کې نو تاسو له خو خدای په ښکلي شکلونه درکړي نو تاسو رضانه ولې کې دلان جوړوئ ملک صاحب راغوښتې رسېږي دا ته وایي راغوښتې مې دیلې دا سري خزانه ښه دا تشه شوې ده او دا به انشاءالله ډکو او که ډکم نه کړه څوک به ډکوي دا به ته زه هم به ډکو که نه دا خري کړي چې ویم چې کوم وزیر خزانه راشي هغه دنیا میړګان مې نو بس خزانه به ډکې او تشه به ګوغر به وي بار ملک ته به وتښتې نه صحیح وایي نو زه یې څنګه ونیسم زه یې نیویشم خو یو خبره مې واورئ دا به اوس ته دې زه او دا نور عوام چې دا خزانه به ډکو دا زموږ په سر ده یو ملک صاحب دې نه مخکې مونږ ته پیسې درکړې وې تا وایي آیمي پلس یو پلان کې وډنګري هغه څه شول داسې کار دی خو ما هم دی که نه زه خو کوشش کوم ملک سلطان خو ټول عمر ستاسو لپاره کوشش کړی خو یو خبره مې واورئ ګورې کو دې ځله په خزانه کې پیسې وانه چولې که نه په پوزه ګرولو په سترګه کې ګوتو والو باندې او په پونګو باندې به باندې ټکس لګوي دا پنګونګي سي دا چې هغه لیټرین ته سړي نه وي که نه د هغه څیزونو باندې ښه نو ستا خو یو یار ستا بیا خو ته الله خیر کړي هغه خو خدای بیرته ګیس کوپې وباسي هغه ته خو ما وایي چې دا ګیس کم کا نو په هغه باندې خو مړه په لکونو راځي خو تاسو دا خبرې کړې دي داسې کار به سبا راشي ته به 15,000 روپۍ وروړې او ته به 10,000 روپۍ وروړې ملک خزانه تشه ده خزانه تشه ده دا خزانه به کله ډکېږي دا ورته مونږ بل کال ډکه کړه او بیا تشه شوه دا له څنګه یار موږ خو بل کال هم ورکړی وي او دې کال له بیا وایي چې موږ له راکړه داسې حساب دی یاره کیدای شي ملک را باندې دا کورونه خرڅوي که نه خو دا پرې ولې دا کورونه هم خرڅو او دا خزانه ورته ډکو چې ارزاني راشي دا کومه ګراني ده راځه که راځه خبره ورسره کوو ملک صاحب یو خبره ته کومه دا خزانه کو ډکېږي نه ډکېږي خو موږ سره یو روپۍ نشته ویم کوړم ښي او کوړم بدي دا به تاسو ورکوئ ستاسو د عوامو په وجه باندې به دا ډکېږي ښه ملک صاحب خو کال په کال همیش په همیش پیسې ورکوو خو پته نه لګي چې دا خزانه د لاندې نه شته او که نه ملک صاحب دا دوی دا خزانه به ډکه شي تی څنګه وایي زه به د سړي زوی یم که نه چې دې ځله دا ډکه شو تاسو رانیستي ما بوسه نه کړه ستاسو د تنور واپس شروع نه شو په 10 روپۍ روټۍ نو ما ته بیا هم ووایې ته وایې د سړي زوی
په ایمان کو د سړي دي څه نه نه هسې ملک صاحب بس دا خبره مې داسې کوله چې خبره داسې وي ښځه به دا پرېږده خبرې سبا به ته ځان سره 10,000 روپۍ راوړې او ته به ځان سره 15,000 راوړې ښه ملک صاحب ما دې کار کړه خو دا ماشوم یم زما خواشنغتي کارډ مې نه دی احساس شوی خوشنطي کارت دې وي او که دې نه خو په پاکستان کې پیدا شي دا به لازمي ورکوې ځې شابه ځې خلک دا غریبان ټول به قریب شي یم اخره کې به رانه جامې هم وباسي خو خدای دې هغه ورځې نه وساتي یاره خو سپي وباسه سپي وباسه خپې نه سپلې سپلی یم د خپونه سپلی وباسه وای خدایه پاکه توبه مې ده وای 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 ستړی شوم په ایمان چې دا دې سپي درته وکړم ساله ګل یو خبره ته کومه د موږ دا 15,000 روپۍ اوښتې که نه نو په دې 15,000 روپۍ به زه تا د ښایسته تکه سپینه غټه کټه ښایسته مور راولم نو خو نه څه نوازی ما خو ته به خوشحاله شي که نه هغه ته زما د وړو د مور خبره کوي بچي چې مور هسې کار دی که نه چې ښایسته او تکه سپینه او غټه کټه مور ته راولم ما د به ښکلي انګور راولي दादाजी एक बच्चा अच्छा होता है नेकी के लिए بچې په اردو نه پوهېږم پښتو کې راته یو بچی دی خو چې د سړي بچی نو بس ټیک ده که نه ښه نه بس ځای مه که نه په نورو بچو باندې څه کوې په نورو ودونو باندې چې مور دې راشي د خیره که نه دا کور هم که خیر بیا ښایسته شي نو تا دې به ښکلي ناوې وګورم نه دادي تا ما نه څه ساز کړم چې ته را بل واده کې یا بچې نو ستا په سر کې ماغزه کم دي چې سره نه جوړ کړم ښه یو کار مې کوو دادي هسې خپل وکړو که نه زړه ته مې چې د غم چڼه اړم شوې ده پیسې خو به خامخا ورکې دا خو ټکس دی نن سبا خو چې په پاکستان کې ژوندی وي او خوځېږي نو قدم پس ټکس دی یار یو خبره کوم بچې خفه کېږم و زه یم چې یاره زمونږ د پاکستان نه به جوړېږي څه دقه یو جوړه جامې پاتې دي هسې چې دا نه وباسي دادي اوس در یو مشوره در کومه زه د ټکس کې نه دی د ټول عمر لپاره ما جمع که که نه پته په زندګۍ کې یو خبره وکړې نو هغه هم بې خلقوته انسانه په تا به څه کوي په تا به څه کوي هلته پکې بس څه کار مال کوم که نه یا بچې هغوی انسانان ختموي ځان سره کوي نه دې کې مطلب دې کې دا 15,000 روپۍ بچې ګور کپن نه مې ښودې ما وې ځه د ښکلې ښایسته ښځه به وکړم واده به وکړم نو د هغې نه خلاص کړو دا ملک صاحب نه دي دا هم وایي چې سړی نه دی ښه دادي د کپن نه بلانه نه پاتې کېږي خیري الله پاک دې داسې تکړه زوی درکړی داسې تکړه زوی چې سوتۍ په بوجۍ کې به دې بند کړمه نه ستا نه تپوس کوم که نه زه ستا پلار یم او که ته زما پلار یې ته زما پلار یې خو چې زه ستا پلار یم نو بچې زما د ژوند خبرې کوه زه ژوندی یم نو ته به خوشحاله یې که زه لاړم په ایمان کو که ته کوترې مو وي دادي ستا خبره خو صحیح ده خو یو خبره ته کومه چې خوشحالي پکې نشته خوشحالي خو نشته دا خبره پیدا لاړ شه یو شدیر شو په چولې راوړه چې وخورو هغه بیا باید ته زما زیاته که نه چې چورو نه خوله بهر نه کړي نو بچې دغه م وس دی که نه دغه م وس دی که نه وایي پیسې څه شوې تا سره شته او هلته لاړ شه داسې کوه که 2 ګرمې روټۍ راوړه دوکان خو اصل سره خوړلی دی دوکان خو ختم شو 2 ګرمې روټۍ راوړه او د 10 روپو به چولې راوړې دا زه درته د سړي بچی نه ښکارم چې ته 2 ډوډۍ راوړې 2 ډوډۍ خو ستا بچې که نه ګزاره به کوو که نه ټکس لګي بیا په یوه روډۍ کار کوو پاسه ها لکه چې ټکس لګي نو موږ به خېټې له زور ورکوو او قرض وتارو مک جذبارو من خو یارو خلکو یو وای چولو یا الله ته دې ځله زما د خزانه ډکه کې نو انشاءالله زما پاکستان به بیا نه نسمن کېږي یا الله خو چې زما د عوامو له زړه ورکړي چې ما سره پوره چانده وکړي ملک صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام کینه ملک صاحب تاسو سوال جواب کړو مونږ راغلو خیر خو یاره خیر خو دی بالکل الله دې خیر کړي داسې کار دی چې دا خزانه ما بل ظلم ډکه کړې وه خو یو بې خونده وزیر پرې راغی نو هغه غونډه وتښتو لندن ته وتښتېده او داسې کار به وکړې چې ته به هم 10,000 روپۍ سبا راوړې او ته هم 10,000 روپۍ سبا راوړې دې ځله خزانه ډکه شي که نه تاسو پروام مسالې ښه بیا به راته چرګ داسې نه ویم ولې ملک صاحب مونږ چې بله پیره پیسې درکړې وې دا هم ډکه کړې وه نو یم د نیا مېړه هغه راغی او یو وتښتېده دا به اوس بیا مونږ ډکوو
ما ته وګوره یو خبره مې وره تاسو دوانه وره ګودام ډکه نکړه کنه دا کوم شوړه چې پرېخې ده کنه ور دې خو والله کو پتم لګي چې دا سونه دی سونه نه بار وخت به د روکی ټیکسي ها وای او تا ته مې ما تبم په دې کریمان مومن باندې چې کوم خرچي اوس کیږي په 200 په 300 کنه چې ډیره ته په 2000 نه کنه زبر سړي زوی سړي زوی به او د سړي زوی مې ها ها بس دا څه کار وکړه بس دا خبره پرې ده سبا راځي 100,000 روپے وروړه شابه دې ځل به ان شاء الله کامیاب ښه دا 100,000 روپے به دا 100 روپے به کوس والا او نور به کور غاڼه کو بیا به دل نورې وروړو ځه سبا غونډه وروړه ښه دا رستا سمخ کې چوم ګوره زه کمینه نیم ښه بس ایماندار پلار وروړم زه پیسې به لګي درکو ها په یو ځای نشته زبا الله خیر کی زه کشتونو خزه په کشتونو کې خدا خزانه د نیا میړه دار اعلی ډکه کې دغه بابو الله به خیر کی زبر شدی دا ور واچو زمونږ په مخ کې داري والا چومړه سو کې نیم وته وګورې ورواچو. اے ګوره وته ورواچو. زه د اشنا سترګو بلا وخوړم زه د اشنا سترګو بلا وخوړم چاته په یاد کوم چې چا وخوړم زه د اشنا سترګو بلا وخوړم ډېر ښه دی جي یو دوه لاسه پکې نوره ماړه وه او کنه دا ناسته خبرې ټکس شه پکې یو خبره ته کومه یم په اواز کې دومره درد دی کنه دومره درد دی چې خیر محمد دې پیل کړ بس دغه وجه ده جي اواز مې ښایسته دی خو که چاته دا پته ولګېده چې اواز یې ښایسته دی او چاربیتې وي غزلې وي وایي ولګوئ پرې ټکس چاته څه وایم راځي دغه یو خبره کوم بچی چې نن موږ په دې چوپړ کې ناست یو که نه نو شکر وباسه د دې ټکسونو د لاسه به دا کټ وایو او په دغه نور بیا واچو بچي پاسه 15,000 روپۍ مې راغشي د خیره چې زوی ملک صاحب دی بس راځي مې پاتو وایي یو خبره ته کوم راځي که نه چې هر سړی د خپل ځای پورې غل دی اوس چې زه په خپله غل یم د غل څه ونیسم لاره خاون پروردګاره سپینه مې جامه ده که مونځ او عبادت د دروغ زما عادت نالت ته په ما وایي چې خبر شي د کرداره د خپل اخ تپوس یې وکړو نو کوتره کوي دغه خو دیم چې په دې خولې د لاس کې د بچي نن سبا کو رښتیا وی که نه بس قیسې ختمې دي بیا باندې راځه داسې وایي نه دا دي چې نه دي په رښتیا څوک پرېږدي او نه په دروغو نو خو چې دومره پرېږدي خو مخکې راځه که نه بس خپله خوله م قلاله او بلاله راناچه بګې والله وګیوه راځي زما خبرې ته وکړه که حکومت ته دا پته ولګېده چې دا د لارې په منځ کې رواني او چا له لار نه ورکوي او یو غاړه او بله غاړه وایي ټیک در باندې ټیکس لګوي چې دا فضل خرچي کوي کم یاره ساده ګله یاره ساده ګله دا زما عادت دی ښه دا ستا عادت دی تا نه دي اورېدلي وایي نازونه اداګانې دې منم خو کله کله نازونه اداګانې دې منم خو کله کله او دا کله کله خیر دی خو عادت په ساده وه قیمت یې ټیکس در باندې لګوي یاره ساده ګله بچي اوس دوا کوه چې دا خزانه ډکه شي نو که خیر بیا مو مالدار شو او که دا خزانه ډکه نه شوه نو بیا تباه شو غریب تل خوار وي دنیل بچي. خزانې کړه کېږي که تشېږي د غریب پیسه اره یالله خیر یالله خیر راځي اوس خبره کوه قیمت یې په دې ټیکس دی یاره بچې بس قلاشه دا دوا کوه چې دا خزانه ډکه شي نو کار به مو شي ګینې زم تبه او تم تبه او عوام هم تبه غریب ټول تباه دی خزانه به یې تبه څوک ویسي مالک صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام راغلی ملک صاحب زی پکې واچوم او په خپل لاس واچوي چې ولکه درانه شي چې ملک جیب کې واچولې یا الله دا کوم وخت پاتې دي شابه د ژوند د تېرولو به ملا کړی ورکې واچو خپل لاس پر واچوي ها منه ممکنه چې بس اتفاق هم ډېر یو دی دادی ورسېدې ښه ملک صاحب مونږ به لاړ شو نه زه به چېرته کې چې بس کو او دا حسابدار دی په 2-3 منټه کې به انشاءالله راورسي کینې ګوره هغه راځي او کنه نو یار زه خو ملک سلطان خان کار کې کیرا ملک سلطان چې هغه کار کوي چې هغه پوخ کار کوي ها اخو دې خواني ملک صاحب ګاډي راغی الا ملک صاحب هغه دی راغی ما راته نه وي چې دا دې راتلو ولاړې زه چې هر یو کار کوم په ثبوت یې کوم راځئ راځي ملک صاحب نه راځي دا موړه د دې هېڅ پته نه کېږي دا داسې بې پروا لاسونه چې به خلکو وړل ځکه خو تبو برباد شو که نه سړي ته نه ګورو او راولو او د خزانې مشري جوړو ملک صاحب نظر یې دغه ویم که نه چې څوک یې نامې نه ځي دې خزانې غلې ټول بار بس راځه
دا دی دا خسان شنشنې دی ګوره دی د دو ګوره انګلیش چې دی دا کوډ ورډ دی ملک صاحب را دې نو څه مطلب بس دا کوډ ورډ دی استعمالي Yo, کړه yo, no, no. او قراره مکنه اور دی او بچک شي اسادار صاحب دغه خزانه ده د پاکستان Yeah. عماله ته دا خو بینګي نو هاو کنه Bueno, so, ګوره دی Este. وی چې مو واخې دا د سره خپل لاره بدی دا ګوري چې دا ډکه کو نه اوس وته پاتې شو ډکه دا کړه او خلا خزانه ولا Vibration with Summer. Swoosh my head. ملک صاحب کوپړې ولا ما ملک صاحب تاسو ماته چې دا روغ سړی دی هغه ګنګا په خاطر کپ نه خطرې دا څو ګوره دا باتروم دی لکه ما ته تقاضا ورغلی و نو پچې باندې شه خزانه خو ستاله لاس کې نو ورکې و چې تقاضا وکي روبزي خزانه ملک صاحب خلک وایي کنه وایي چې خزانه وایي کنه د پاکستان خزانه وایي وایي ټول بار ته ځي خلا بار ته راځي او دا خزانه به دې ځان سره وزي ښه ملک صاحب غم مه کوه سره خزانه لاړو یار او طالب به صبر وینې. کې تقاضې بس ورغلې کینه کینه او به وینې. دغه کینه بس کینه لارې پکې ښه واسه. دې باندې بچې دې موخه کړه دا وسه کې دنه پیته پکې کوشش وې نه دا ور وته La khazana me da kakra. څنګه La guluna.